څنګه وګي بسو دی ډیر شو مړال د بشل دی چرته ده کې نو هغه دې نه راغسته کنه نو موږ وی لغون د مخکې لړ شو کېدی شي په لس راته ملو شي موږ دې لپاره د پرې هو بشل راګه کنه مړه کچري که پاخري قسم نه بس کله بشل دی به درته یو نو درو پټک کې ولاړوي ها پټک کې قسم نه کاته دې شو نه کمې مو زه درو وایم بس دې بس دوه ته تراواله کنه ته بشل راګه کنه نه راګه میخي کچا وګي پکشته کچا راواله شابه سوپ تخري اخروني ما اخرى يو راكا نو شاب يلو كو ظالم دومره مرجكي وای دا خو تش مرجكي كونو خذو به ورم بشل کنه خدیر شو ماړه شل به دي را سره ما مونږ سره ترا ګوره کوم دا تمام ویا دي کې 100 روپیا غټي زو ما پکړ سره اما اوس مې لا راغله کله بس پیسې واغست څه جوړ به دا مې بیمار شوم نو پکړ دې روړې دي مولې هغه مشهور شه دي مشهور دي نشته ته مشهورې او سکول ته ځې دا سکول نه بس یو سره شي بیا دا کار کوي روزانه نو روزانه پکړ دې روړې نو بیا پکې سو غړې چې پکړ دې روړې سو پکې غړې بس سلګو پکې باندې کی سل 200 ادبس او چوغټه بیا چاله وړي مور لور کې که خپل لګي بس دې کوي شي ها او شمشیر اور نه وړه ها 50 روپے دې غاله 50 روپے او نو بس دې به بچ باغې بیا څه کې بس مور نه اور مور دې به خوشاله داونیوا لکه له سوپر راځه نه پرې بیا برای نوټ ماته نو نو سر روپے نشته بس وخت وکړه خو به یو دې نه کیږي یا برای نوټ ماته او یا به کم نه نو دا نه ماته د سروي کړه تاسو ماته نشته ما سره ویل ما باندې زده کړم تاسو نشته ماته ما زه سپیرا او چټولې در کم نو بیا وټی کی چې ما د لاس نه پرېږده دا ټولې پرېږدم ټیک به وي څنګه دې وغواړه پرېږدم نه ده یقین دې راځي چې پرېږدم نه ده که نه دا دې د وږي شوې دا دې کار بوږي لویه څه ټایمه پورې ولاړې نو وغواړه زه پنځو پورې ولاړ یم پنځه بیا چېرته دی بیا پورته ټوټې شي بیا دا خو ستا د وږي شوې داسې کار به وکړې چې نن کور ته ځې بېبې ته به وې وې نن راله ستا یو بل ځای وې په روډ مخې ته راغلو نو هغه راته وي چې دا 2000 روپۍ به بېبې له یوسې په دې یو بېبې ځان له فروټ روړي او اوبه خوري ټیک شو که نه او دا ستا مزدوري شوه دې نه به بېبې له نه ورکې دا 500 اغوستا شوې که نه دا 2000 به بېبې له ورکې پلار دې ستا نه پیسې واخلي ډاکټر له تلو که نه د وږو پیسې واغشتې داسې کار به وکړې څو یې دنه اخیستې وې 300 یې دنه اخیستې وې پلار ته به وویې 300 دې واغشتې وې ما دومره ښکلې مزدوري کړې وې ما له خدای په هغې په ځای زر راکړې دا 1000 روپۍ دې هغه شوې چې کمې تا پلار له ورکړې وې 2000 بېبې له ورکړې 500 ستا مزدوري شوه ځکه چې خپل محنت کوه او الله پاک به دې کامیابوي خو چې کله غټ سړی شي که نه نو بیا وګورې مونږ ته خیال کې چې داسې په دې طرف باندې ځم که نه بیا خو به غټ روزګاري که نه غټ کاروباري به نه جوړ شوي انشاءالله خوشحاله په دې باندې په دې نن مزدورې بېبې له به پکې فروټ وړی ښه صحیح ده